قبر لپاره توخه برابره کړئ. د عبادت ترڅنګ نیک عملونه او له خلکو سره خیر ښېګڼه حتما کوئ. یوازې په قبر کې تاسې ته 3 شیونه پکارېږي صدقې جاریې په توګه چې همیشه به تاسې ته ثواب در رسیږي. یو هغه صدقې جاریه چې تا کړې او وروسته له مرګه هم تا پسې د هغې ثواب را رسیږي. بل نیک اولاد او 3 علم. که تا چاته علم ورزده کړی یا د چاته یو څه ښودلی الله تعالی تا ته په قبر کې اجر در رسوي. په خواله رسنیو کې که چیرې تا د دینی پیغام یو ویډیو خپره کړې وي او ته په قبر کې یې او وروسته له هغې خلک ګوري نو تا ته اجر حتما در رسیږي. همیشه چې هر کار کوي نیت دې دا ساته چې د دنیا کې او له دې دنیا وروسته هم دغه عمل ماته ګټه او خیر را ورسوي. هغه عملونو کې بیړه کوئ او ډېر یې کوئ چې له مرګ وروسته هم تاسې ته ګټه در رسوي.